دا وخت زه میواخیل هاوس بنو کې د رهبر کمیټۍ چیرمن او د صوبایي اسمبلی اپوزیشن لیډر اکرم دورانی صاحب سره ولاړ یم او کم چې آزادي ملیون مارچ ته د هغې په لایحه عمل د هغې په تګلاره باندې خبرې ورسره کوم چې دوی څه تګلاره څه لایحه عمل په پام کې نیولی دی. دورانی صاحب تاسو یقینا چې ډېره تیاري کړې ده، خلک مو تیار کړي دي د آزادي ملیون مارچ دپاره، خو کچرته صوبایي حکومت ستاسو مخه ونیوله د آزادي ملیون مارچ، نو ستاسو لایحه عمل به سوي او خبرګون به مو سوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تیاریانې خو تاسو کتلی دي چې په ملک کې نن ما خیال دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب د کراچي نه راوتی دی او بګاش په ملتان ته رسولی دی او د مختلفو ذرایعو زموږ وله چینلې خو زیاتې دومره آزادې نه دي، د دوی د ازادي دپاره هم موږ لګیا شو، خدای پاک یې ازادې کړي، خو بین الاقوامي الجزیره او بی بي سي دا ټولې چینلې ورسره دي او هغه دومره غټ فکر ښیي چې تقریبا 35 لاک خلک چې دي دا د کراچي نه په دې پنجاب ته په انټري باندې دی. نو زموږ هم انشاءالله زموږ صوبه چې دی خیبر پښتونخوا دا به په هغې نه په ګڼ تعداد باندې دي، چونکې موږ نږدې یو، هغه خلک چې دي لرې دي، د هغې د کراچي نه د بلوچستان نه راتلل چې دي دا به ډېر د مشکلاتو سره دي او بیا په لارو باندې هم لکه دا درېیمه شپه ده چې راځي انشاءالله موږ به د دې ځای نه روانېږو. د لینک روډ چې کوم دی په انډس هایوې باندې د دې نه به موږ په 31 تاریخ 10 بجې وځو. ډي آی خان ټانک جنوبي وزیرستان لکي مروت به راځي 9:30 بجې ته به انشاءالله هغه دلته رارسي. شمالي وزیرستان به هم 9:30 بجې ته رارسي. نو موږ به دا ټول د بنو نه د شریکه قافله چې ده دا به ځي او میانې سرګل صاحب ولاړ دی، ورسره زموږ د کرک نوره ذمهدار ملګري دي، دوی به موږ ته ولاړ وي انشاءالله تقریبا 10:30-11 بجې. نو بیا به د دې ځای نه چې موږ روان شو کوهاټ هنګو به موږ ته په لار کې وي، نو موږ به ډایرکټ لاړ شو خپل مرکز ته چې کوم په مین روډ باندې دی، هلته به د صوبې ټول صوبایي صدور د هرې پارټۍ زموږ په دفتر کې او هلته به موږ په کنټینر باندې انشاءالله په یو ځای ودرېږو. آفتاب خان به هم وي او رشکۍ باندې به انشاءالله اسفندیار خان هم ولاړ وي، د ټولې صوبې نمایندګي به په یو اتفاق باندې روانه وي. او د تا چې کومه خبره وکړله ما ته خو په دې باندې خانداره دی چې دا صوبایي حکومت او دا وزیر اعلی دا ورسره د شوکت یوسفزی دا به څنګه داسې ګوري همت کوي چې دی په لاره کې موږ ته رکاوټ جوړ شي. دا رکاوټ خبرې خو وخته ختمې شوې دي او موږ خو دې ته په اسمبلي کې ویلو چې داسې خبرې مه کوه او ډېر د وقار په کرسي باندې ناست یې، درنې خبرې کوه، عزتمنې خبرې کوه او چې ته کله داسې خبره وکړې زموږ وله خو داسې دي چې بیا په هغه باندې نه پوهېږي، نو هغه به بیا غلطه وي. نو انشاءالله رکاوټونه خو شتې نه. پرون ما ورته ویلي چې په دې لارو کې تاسو کنټینر ایښي دي، د دې څه ضرورت نشته، دا اوچتې کوي او ما امید دی چې د کنټینر چې څومره دوی ایښي دي دا به سبا شپې پورې دوی اوچتې کړي او د دې هېڅ قسم ضرورت هم نشته دی، ځکه چې سین ګورمنټ نه مکمل په ازادي باندې راغی، پنجاب نه روان دی، بلوچستان نه روان دی، بیا دا مات ګوډ حکومت چې دی دا خو هسې هم د دې جوګانه دی. نو موږ انشاءالله ښه په اکثریت سره به ځو او دا به ثابتو چې دا د پښتنو صوبه ده او دا نن پښتونولي او خپل مذهب سره نږدېوالی او په دین اسلام باندې کلک مین خلک دي، دې کې به څوک پاتې کېږي نه او دا به داسې قافلې انشاءالله چې موږ ورځو نو بیا به انشاءالله زموږ دا امید دی چې حکومت کې به نوره څه پاتې نه وي. دوراني صاحب تاسو چلته ورسېږئ نو دغه مارچ به څو ورځې وي دغه ستاسو احتجاج؟ دا خو داسې دی چې هلته په حالاتو باندې دی، موږ دا فیصله کړې ده چې موږ ورسو بیا به هلته ټول قیادت وي، چونکې دا اوس د جمعیت علوم اسلام یوازې نه دی، دا د ټولو پارټۍ شریک پروګرام دی. نو بیا به موږ په سټیج باندې او هلته میټینګونه هم کوو، مشوره به هم کوو چې په دې باندې موږ څو ورځې تېرې کړو، څومره وخت آلو، اول مرحله به سي، دومه مرحله به سي، درېیمه مرحله به سي. نو موږ مختلف پلانونه جوړ کړي دي او هغې وخت پورې به دا خبره روانه وي په A کې، په B کې، په C کې چې څو پورې دی وزیر اعظم استعفا نه یې کړې او دی موږ د کرسي نه را دېخوا کړی نه. مهرباني.
شکریہ. جی تاسو د دراني صاحب خبرې واورېدلې هغوی ویل چې حکومت بخي د دوی جوګانه د پاتې چې هغه د دوی د ازادۍ مارچ مخه ونیسي او بل اسلام آباد کې به د دوی احتجاج تر هغې پورې دوام لري څو پورې چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړې.